او موجوده زمانه کې د دې موجوده د قرآن شریف ته په امریکا کې یو جوړه مسلمانه شوه خیر خاون خو د مخکې نه مسلمان او خدا سے دو نمبر او خزه عیسایانه نو خزه خپل قصه په خپل کوي ویزا او د ما د خاون په یو سټور کې بابوګانو په امریکا کې زمانو د خاون خپل تعلقات په امریکا کې دا تعلقات دي جنہیں وی دا میں بوائے فرینڈ دے لک دوست میں او لک وی دا میں گرل فرینڈ دا جنہیں دوستا میں دا الکانو جنہیں کے یو بکتر دوستانا تعلقات ساتھی او چکرے لگے نا یو رواج دے لگے نو ازما دے لک سر دوستانا تعلقات اور دی ماندما سرو نو دے لک ماتوی الک پاکستانیو او جنہیں امریکنے دے لک متوی ما سر واندو کا اجنه وتوی وانده بکو مور پلار سره مشوره چې مور پلار سره مشوره وکړه نو مور پلار وتوی وی ډیره خداو کوم سره واده خدا پاکستانیان څه دوه کبال مونږ دی اسینا چې د خپل پیدې والو بیا د نو تختیو د غسیل پرې یو څو شرطونه په لګاو ینه مور پلار ته ویل کې وخت کومه وی یو څو شرطونه په لګاو ویخا نو دا جینه دے لگتا ہوں یو سو شرطونا دی کمانی وعدہ کہو کنا مانی نکو سو شرطونا دی یو شرط دا دی چی تبا اغید فلیٹونو کی اسی گی امریکہ کی سو سوچا دا فلیٹونا ہی آئی کی دا خلق اسی گی دا چاہ دا دو کمرو فلیٹی دا چاہ دا دریو دا چاہ دا یعنی نو تبا ری دا فلیٹ پریدے او زما فلیٹ تبا را منتقل کی نخفل بپریدے یا دیم شرط بدای چې ستا د خپل مور پلار رونو خویندو دوستانو سره به تعلقات ختمې زما مور پلار رونو خویندو سره به تعلقات دریم شرط بدای چې ما ته به دا نه وایي چې مسلمانه شه زما د اسلام نه ډېر لوی نفرت دی تا خپل دین زما خپل زه به تا ته دا نه وایم چې عیسایي شه تو ما ته د اسلام صفتونه نه کوې او سلورم شرط بدای چې ما به د اتوار پر خپل چرګ ته بوځې چرګ د هغوی عبادت خانه یې لکه څنګه چې زمونږ جومات که ته راته دننه کښېنې او که بار کښېنې دا لږ وایي دا جینۍ مې خوښه وه نو دا شرطونه مې ورسره ټول ومنل نکاح مو کړه او نکاح چې کوي هلته د جج په مخ کې کوي هغې مخصوص ججانې د نکاح کړل او سټامونه ولګېدل وې څو ورځې دا ښځه ما سره وه زما په فلیټ کې او چونکې ما باندې شرط لګولیو نو څو ورځې پس ما خپله کډه کوټه ونغښته او چې دا ښځه مې کوم ځای اوسېده هلته منتقل شو د دې ښځې دپاره مې مور پلار رونه خویندې تربوران دوستان ټول پرېښودل وی چې لاړم نو دا ښځه په ما یارېده نو زما د موبایل نه زما د یارانو دوستانو مور پلار نمبر یې ډیلیټ کړې ختم او د ډېری نه پلار نمبر یې روانه کړي وی د اتوار پر ورځ به مې چرګ ته بوتله دې به خپل انجیل شریف لوسته زه به ورته کله دننه ناست وم او کله به او ډیوټۍ له به سر تلو او یو ځای به مازدیګر راتلو وی 3 کاله زموږ ډېر خوشګوار تعلقات تېر شو مزېدار راغله ما نه مور پلار رونه خویندې تربوران دوستان ټول هر سره دې دغه مفاد ښکلی ژوند هم دی وی 3 کاله پس یو ځل د تلې هم ډیوټۍ له زما دا ښځه نه وتلې دې چوټي کړې وه نو چې زه مازدیګر راغلم نو زما دې ښځې خاکرو وروستې جارو کا او دا فلیټ یې پرې صفا کړې ډسټینګ دا دوړې موړې لرې سیاسي مې چوټي دی نو دا به نو زمونږ خلکو چې زیاتې اخبارونه وي رسالې وي ډایجسټې وي نو موږ یې یو بوته غورځوو ولې د خدای نوم د رسول نوم یې خخه و یې وسوځوي چې ته بوته و نو امریکي یورپ والا خدا کار نه کوي هغې یې ډیران ته غورځوي او د کومیټې ګاډې راځي هغې بیا وړي نو چې څومره زیاتې رسالې وي اخبارونه مونږ کتلي نو زما دې ښځې هغه ډیران ته ډسبل ورته وایي هغې ته او زه یې صفا کړل چې راغلم ښځې لکه چې صفایي دې کړې وی یو نن مې چوټي ونه مې راشه دا فلیټ په صفا سړی مې راوستو دا سې صفا
کاغذونه رسالې مې لاندې وغورځول نو دا هلک وایي ما سره یو پاکټنماره ټوټې غوندې قرآن شریف زما په شوکیس باندې پروت و خو زه پې پوهېدم نه په قرآن شریف بالکل په ناظرم ماله قرآن نه راځي وی هلک وایي ما چې ته په ژوند کې مونځ هم نه و کړی یو اختر او بل اختر به مانځله تلم اب هم د دوستانو د ملاقات په غرض تلم ځکه هلته جوماتونه ډېر لرې دوستانو سره ملاقات وشي او مونږ نه راته خو چې څنګه به څوک پټ پېټ کوم هغه چل به ما ورسره وی په ژوند کې مې چې ته روژه نه ونیوله او ما به ټول عمر په بدعملو ګرځېدم او په قرآن څه بې د کلمې نه کلمه هم سمه نه راته مونځ نه راته چې مونځ څه ته وایي خو دا قرآن شریف مور راکړی و چې زه راکوټ یم نو ما سره په رومال کې نښتی و نو زما په شوکیس کې پروت و وی چې مې وکتله قرآن شریف نشته شکي شوم دې ښځې ته مې ویل ښځې دلته رومال کې یو شی تړلی نشته وی یو دې 3 کاله کې تا وله ګوتې یو نړۍ نو ما وی ستا دوړې پې پرتې وې نو مې د دې خاوند مې ورته ضرورت جد نشته او پالتو شی دی نو چې هغه نور څیزونه مې ډیران ته غورځول ام مې پکې غورځول وی قسم دی چې دا مې واورېده نو په دې غله مې تیاره شوه او دې غله مې یو درز وکړو ځکه موږ براغه شپاړسم ولسم اتلسم چت کې اوسېدو ما وی خدایه ستا دا کتاب ډیران ته پرېوته او ورونو که مسلمان ډېره کمزوري کوي منظم نه کوي فاسد خو د خدای په نوم د رسول په نوم او په قرآن په بېعزتۍ به دله خامخا غوسه وکړي او که دا غوسه جاله ورنه راله دا به مسلمان کېږي خدای مکه تا ته اوس څوک وایي چې یو ځای کې د قرآن بېعزتي وکړي نو که څوک په قرآن پوهېږي که نه مونځ کوي که نه خو چې ملا صاحب وي جلسه راوباسئ نو ټول د یو بل نه مخکې منډې وایي که نه لکې راشي دا هلک وایي هېڅ نه نو خبر نه د قرآن نه نه د دین نه نه د مونځ نه نه د روژې خو چې دا مې واورېدل چې ما خبره نه غورځولې دي زړه مې درد ناغې کړې او پریشانه شم یا خدایه دا دغه 14 چت نه چې لاندې خطا کېده نو الله ته به څومره الله دې وخت کې به تا سره ستا فرشتو به سره د کائناتو به ورته کتل الله عظیم په څومره لوی عظمت یې په څومره لوی پیغمبر نازل کړی دی او دا نن دغه 14 ولسم چت نه ډېران ته دا زما د برکت بس ویله مې ودرز وکړم او په منډه راخطا شم او په پوړو کوزېږم هغه لفټ مې پرېښود او نیب دې ډېران لره ورسېدم چې خدایه سې نه د کومېټۍ ګاډي دا به کوم ډېران کې دا به کومو خزلو کې پروت دی نو مې پریشانه شو چې رالم ډېران مې لټه خلکو پې د پاسه نور ګندونه غورځولي نو هغه د کومېټۍ ګاډي لا نو راغلی دا قرآن شریف پکې دې میاشت کې راووت چې راووت د خټو لید دی د دوړو د ګندونو د ډېران دی ډېر خفه شو رومال مې دی خوا لرې کړه او دا قرآن مې دې سینې پورې جفت ونیو او بې اختیاره مې چغې کړې ډېر مې وجاله دا قرآن راته ډېر مظلوم ښکاره شو چې خدایه جاړم چې خدایه دا څه مسله ده وایي بره په پوړو راوختم چې راوختم نو زما دې ښځې ما باندې رامنډه کړه او ما ته راته راغله او دې په چغو وژړل او ما ته وایي چې سړیه د خدای دپاره ما معاف کړه ما ډېره غلطي کړې ده ما ستا مقدس کتاب ډېران ته ورزولی زه معافي غواړم ما وبخښه ما ستا د خدای کتاب ورزولی ما یو ډېر قیمتي شی ورزولی دی زه معافي غواړم ما معاف کړه زه ورته ویم چې نه غلطي ستا نه ده زما ده که دې 3 کاله کې دې له ما ګوتې وړې وې دا ما ښکل کړې وې دا ما سنډلې وې نو دا به تا ډېران ته نه وې ورزولې خو په دې 3 کاله کې دې ته ما د عزت په نظر ونه کتل ما دې ښو خاورې ونه سنډلې نو تا پې د پالتو شي ګمان وکړو ځکه دې ورزولې نو دا غلطي ستا نه ده زما ده او ښځه مې وایي نه غلطي زما ده ولې ما له پکارو چې ستا نه مې تپوس کړی چې دې ته دی جت شته که نشته که جت دی نو بیا به مې غورځوم او که ونه ولې مې غورځوم
کتا زما مقدس کتاب بایبل انجیل منظم نو مالا بغوسه نه راځه سړی وي زما غل دی ښځه وي زما غل او ښځه ورته جاړي چې ما معاف کا معاف کا معاف کا معاف دواړه جاړي دا ښځه وي دی هلک وي داسې وکړه چې ما خپل مولا له بوزه سکالر ورته ما خپل سکالر له بوزه خپل مولا له زه مسلمانېږم یا ښځې دا څه وی څنګه مسلمانېږي تا خو په ما د واده په وخت کې شرط ایښودی چې ما ته به د مسلمانۍ غږ نه کوې تا خو واده په ورځ ما ته ویلي وی بس هغه خبرې پرېږده ما مسلمانه که د خدای دپاره ما مسلمانه او ما خپل عالم له بوزه ما خپل مولا له بوزه او ما مسلمانه د خدای دپاره مړه نه شم سهرانه ونځي هلشه ښځې په دې مې پوه که څنګه مسلمانېږي ستا خو د اسلام نه نفرت و وی بس نورې خبرې په لار درته کوم هلشه به زر روزه وګارستان کا او ما خپل مولا نه بوزه ای سړیا بس زما دړه دنیا بدله شوې ده خدای دپاره مړه نه شم زه غیر مسلم یم دې وخت کې نه د خدای نه معافي غوښتی شم نه د دې قرآن نه معافي غوښتی شم او وړه مې غواړي چې مسلمانه شم او دا قرآن دې سینې پورې جوخت ونیسم او خوب جاړم او معافي دې وکړم ما هر تک بې عزتي کړه شابه درکوم ویګانې مې سټارټ کړو حیران یم چې د اسلام نه خو زما د دې ښځې نفرت و د اسلام صفت یې نه شو برداشت کړو او دا څنګه مسلمانېږي وی خیر ما ته وایي دا چغه وباسي چې ګاډي سپیډ کې ولاړ مړه وګوره شابه درکړه زړه مې پړسېدلی او جانې ښه ښځې په لاره مو راته وویل څنګه مسلمانېږي وی چې تا ما نه تپوس وکړو چې دلته یو شي رومال کې پروت او ما درته ویل چې ما هغه لاندې غورځولی نو تا منډه کړې نو دغې وخته پورې زه نه وم خبر چې دا قرآن شریف دی ما وی د خاوند څه قیمتي شی دی څه ډېر یار څه چې او هغه مې وغورځوله ما چې ته لاندې لاړې نو ما په دې کړکۍ کې درته کتل نو تا چې دا راواغېسته او اوچت دی که او رومان دې ته لرې که نو قسم دی چې د دې نه یو غونډس کې رڼا اوچته شوه رڼا بله راتله په دې کړکۍ را دننه شوه او چې را ننوته نو زما په دې سینه کې ور ننوته رڼا مې دې سینه کې پرته او زما د زړه دنیا یې بدله کړې بس زما هغه زړه نه دی پاتې چې کوم مخکې و زما زړه دا وایي چې دا د الله کلام دی زما زړه دا وایي چې دا برحق کتاب دی زما زړه دا وایي چې د مسلمانانو دا کتاب رښتونی دی زما زړه دا وایي چې دا ومنه د دې کتاب پیغمبر ومنه زړه مې وایي چې اسلام کې داخله شوه سړیه نور مې مه چېړه نور مه چېړه دړه دنیا بدله نور به مې نه چېړې زر مې رساوه وی لاړم هغه جومات ته چې 3 کاله مخکې مې پکې د اختر لمونځ کړی عالم صاحب ته کېناستو زما دې ښځې کلمې شهادت وویې او خدای مسلمانه او زه خو براینام مسلمان نو ما هم کلمې شهادت ووایي تمہارا ایمان میں تازه دا ښځه څه وایي دا ټکې ووایه مقصد مې دې ټکې دی دی ورته آل ورلډ وایي ټوله دنیا وایي په ټوله دنیا کې واحد دا ښځه چې ما نه د اسلام لټریچر کتلی دی نه مې د قرآن شریف ټرانسلیشن او ترجمه کتلی ده نه مې د مسلمانانو اسلامي کتاب کتلی دی او د اسلام نه او د پیغمبر نه مې ډېر لوی نفرت و دین اسلام مې نه خوښ خو په ټوله دنیا کې واحد دا ښځه چې ما ته الله پاک صرف او صرف د قرآن شریف په کتو باندې ایمان را نصیب کړی دی ټوله دنیا ښځې بیا څه چل وکړه د قرآن حفظ ته کېناسته او قرآن یې یاد کړه حافظه شوه او هغه خاوند چې دین کې چېرته ګوتې نه وې وانې
جون کې منځ روجنون کړي انن د قرآن حافظ دی او عالم دی او خدای د قرآن حافظ شو هغه عیسایان مسلمانه او عالم شو او په امریکا کې یو سټیټ دی ټکساس ورته وایي په هغې کې ځان له خپل اسلامیک سنټر جوړ کړی دی دارالعلوم ورته وایي دا ښځه وایي وی زما او زما د خاوند د برکت نه الله پاک په زرګونو کافران مسلمانان کړل بنیاد د خدای قرآن دا د رسول الله مبارک د وفات نه پس د حضور پاک او د قرآن یو لویه معجزه